یو بله مسله به درته ووایم عام طور بیخي ډېرې پوښتنې هم کېږي حج او د عمرې په وخت کې زنانې چې کله راځي نو بیا یو ګولۍ مولۍ خوړل کېږي بیا زنانو ته هغه خپل مشکل چې دی هغه نه راځي نو حج هم په ارامه وکړي عمره هم وکړي داسې د روژې دپاره هم دی دا ګولۍ چې دی هغه استعمال کړي دوایي استعمال کړي اوله خبره به دا درته وکړم چې پر دې زنانو دا مشکل ولې راغلی دی عبدالله ابن عباس فرمایي رضی الله عنهما مستدرک حکیم حدیث نقل کړی دی وایي چې کله آدم علیه السلام ته الله په جنت کې وویل د فلانۍ درختې خوراک به نه کوي شیطان رالی ډېرې خواستې وزارې ورته وکړلې بیا کور والا هم ورته وویل چې دی ښه درته وایه دې قسم یې وکړي درواغ به نو نه وایي خو خیر آدم علیه السلام چې خوراک وکړي بیا الله پوښتنه ځینې وکړله چې ته چې کله مځکې ته رالو تا ولې دا درختې خوراک وکړي تا ته چا وویل ده ورته ویل ما ته بیبي حوا وویل هغې زه مجبوره کړم لکه کور والا چې سړی پر دې مجبوره کړي پر زور خبره نه یې مجبوره کړې په واده کې ډول نه در باندې راولي په زوره دریا نه وایي په واده کې 20 زنانې په ورا نه در سره بوځي دې مجبوره کړلم آدم علیه السلام یې مجبوره کړي نو الله رب العزت آدم علیه السلام ته وویل دې مجبور الله په خبر دی نو دې مجبوره کې ولو الله ورته وفرمایل بیبي حوا ته چې دغه بیماري نه ده دا به پر تا بس دا په سزا کې دغه بیماری و تا ته میلاو شوله دې ډېر وژړل چې الله معافي راته وکړه الله ورته وفرمیل ته او ستا بچیان یې تر قیامته په دا بیماري کې به یاست صحیح شو تر قیامته د الله رسول فرمایي که بیبي حوا د خپل خاوند سره چل نه وی کړی دی یې پر دې نه وی راوستلی چې دا مطلب دا درخت څه خوراک وکړه هېڅ یوې زنانې به چیش کړی وای د خپل خاوند سره چم نه کوي ټولې کور والا یې په چم کې دي رسه که د پلار که راځي هم که د پلار د کور راځي هم به دا دوه تورې دي نور یې په خپله سره معلوموئ اوس که یو زنانه د روژې دپاره دا دوایي استعمال کړي نو اول خبره خو دا ده چې فطرت الله څنګه فطرت پیدا کړی پر هغه یې پرېږده پروا نه لري د روژې بعد بیا خپلې روژې راوګرځوه ثوابونه یې هغومره دي لکه څومره چې د روژې په میاشت کې دی هېڅ شک نشته که ته وایې یا ودې خوړله جایزه ده پروا نه لري شرط دا دی چې بیماري مشکل به راغلی لا نه وي د مشکل مخکې به ته دا دوایي استعمالوي او که د مشکل ښکاره کېدو بعد د دوایي استعمال کې بیا نه صحیح کېږي بیا جایزه نه ده او چې کله بله زه یو ځوان یو ځای ودرولم چې مولوي صاحب که یو زنانه یې بچی پیدا سوی یا څلوېښتي دپاره ګولۍ وخوري د بچي د پیدایښت مننه نه ده په هغې کې قطعا نه صحیح کېږي بلکل نه ده جایزه او په دا ځای کې مطلب خبره دا ده که چیرې دې زنانې ډېره بیا د بیمار بیخي په تاسو کې نو د هر سړي څه معافي غواړم د هر سړي څه جلا د خپلې هرې خور له مور له لوره معافي غواړم که زه داسې مجلس کوم چې هغه مجلس مناسبه نه ښکاري نو چې هر ورځ پوښتنې کوي جلا جلا خبرې هر نو ما خپله دا مناسبه وګڼله زه هغه تورې هم نه وایم چې هغه ډېر مطلب زموږ دپاره د پریشانۍ خبره یا د بدنامۍ د بیادبۍ خبره الله دې وساتي که هسې پر دا بیان زه معافي غواړم پر دا بیان زه معافي غواړم خو مجبوري ده هر وخت مطلب ځي و راځي چې څنګه خبره ده دا دوایي استعمالول جایزه ده دوایي استعمالولی شي پروا نه لري خو لیکن کې پرېږدې الله د روژې بعد هم هغومره ثوابونه درکوي او بیا که د دې مشکل مخکې دې دا دوایي استعمال که پروا نه لري او که مشکل شروع سو بیا دا دوایي استعمال سوه بیا خو نه صحیح کېږي قطعا نه صحیح کېږي او بله خبره دا د عزیزانو چې غسل که چاته د شپې د غسل ضرورت پیښ سلو پروا نه لري خپل پیشلمی بغیر د غسله کولی شي که اوبه نه ولې تیمم ووهه بس خپل منظور باندې وکړه بغیر د غسله تر ماپښینه تر مازدیګر اوبه نه وې تیمم دې وهلی هم ستا دپاره کافي دی که دې تیمم نه ووهلی هم روزه او غسل تعلق نه سر لري شرط دا دی چې د شپې د خوا په ویښه او د ورځې د خوا په خوب صحیح سلو نو بیا غسل و روزه تعلق نه سر لري غسل ځان ته خپله مسله ده روزه ځان ته مسله ده ها لمونځ بیا بغیر د غسل بغیر د اوداسه صحیح کېږي نه بس عزیزانو الله رب العزت موږ ته هدایت وکړي الله دې د دې روزې برکتونه را نصیب کړي الله دې د دې روزې د بې حرمتۍ او د بې ادبۍ وساتي الله دې د بدکارۍ وساتي الله رب العزت په هغه چا کې شمار کې چې د روزه مات په ټیم الله مغفرت فرمایي او الله رب العزت موږ ته داسې روزه را نصیب کړي چې دغه روزه زما او ستا دپاره د نجات او د مغفرت سبب وګرځي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تورو موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله